د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په دوام د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت یو ځل بیا مهم کشفي عملیات ترسره کړل. د کشف، تخنیک او تدقیق ریاست اړوند د داخلي کشف مدیریت منسوبینو د کابل ښار د یوولسمې حوزې اړوند د لیسې مریم په سیمه کې د کره کشفي معلوماتو پر بنسټ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 53,115 عدد نشهیي ګولۍ کشف او نیول شوي. په دغو نیول شویو ګولیو کې 9,000 عدد ترماډول، 2,695 عدد زیکپ، 1,480 عدد تابلیت کا شامل دي. د یادونې وړ ده چې د قضیې اړوند شکمن کس له عملیاتو وړاندې نیول شوی و او دوسیه یې د قانوني اجراعاتو لپاره اړوندو ارګانونو ته سپارل شوې ده.